الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة. دوستانو دا کم سورت چې شروع کو دا سوره بقره ده. بقره غوا ته وی، په دې کې د غوا ذکر شوی دی، واقع ذکر شوی ده، نو دی غون سورت ته سوی سوره بقره. مدنی سورت دی، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس نازل شوی دی. او عجیبه سورت دی. کله چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ، د هجرت سره امیدګله د دې سورت نازلېدل شروع شو. نن 2 آیات او نن 3 آیات او نن 4 آیات او نن 5 آیاتونه دا به نازلېدل چې هجرت رسول پاک وکړ، د هجرت سره د دې نازلېدل شروع شو. د دې آخري یو آیات دی، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا آخري آیات دی، د دې نه پس بیا نور آیاتونه نه دي نازل شوي. غالبا سوره بقره په مختلفو وختونو کې چې نازله شوې ده، نو یعنی په 10 کاله کې دا نازله شوې ده. 3 آیاتونه ده اول هجرت دی او 3 آیاتونه د آخري هجرت دی. ډېر لوی سورت دی. په سورتونو کې لوی سورت دی لاندې لیکي چې د دې آیاتونه 286 دي، 286 څه لږ غوندې کم 300 دغه جوړېږي آیاتونه. او بیا په دې کې احکام، مسائل، نروره بې اندازې احکام. ما وی د غون قرآن مجید احکام الله په دې سورت بقره کې نازل کړي دي. د دې وجه نه دا مشهوره ده چې حضرت عمر صاحب چې سوره بقره د تفسیر سره ویله، د تفسیر سره نو په 12 کاله کې ویله ده. خو په 12 کاله کې داسې ویلې ده چې غون دین باندې ځان پوه کړی دی، غون دین پکې پروت دی. د هغه زوی عبدالله ابن عمر هغه تقریبا 8 کاله کې دا ویلې ده. ډېر لوی صورت دی. څنګه چې مضمون ډېر ښکلی دی، هلکه د دې تلاوت هم ډېر ښکلی دی. مشکات کې بخاري کې تاسو ویلیو اقرأوا بقره، تاسو وایې سوره بقره، او خاص کر په کور کې سوره بقره وایې. ولې؟ فإن أخذها برکتون، په دې باندې د دې رانیول او د دې تلاوت دا برکت دی. الله به د کور کې برکت واچوي، په رزق کې به الله برکت واچوي، په بچو کې به الله برکت واچوي. او وترکها حسره، او د دې پرېښودل دا حسرت دی. ولا تستطيعها له فزوره وایه باطله، بخاری کې او طاقت نه لري د دې باطل خلق. الکه باطل خلق د دې سورت بقره طاقت نه لري. الته تاسو ویلیو چې والمراد بالبطله السحره، مراد د باطل خلقو نه څه دي؟ جادوګر. وی الکه که نن سبا جادوګر یو کني دلته خو ډېر دي. تاسو سوره بقره وایې، په خپلو کورونو کې خپلو بیبیانو ته وایې سورت بقره وایې، لوریانو ته وایې سوره بقره وایې. کم از کم چې په ورځ کې خو ستاسو په کور کې سوره بقره ویل کېږي. که نیشه ویلې لمبر کې دی، ډېر ملګري د هغوی لمبر ایښی دی. پلانې ورځ باندې به ښځې ته سوره بقره وی، هغه بل ته وی پلانې جینۍ ته به سوره بقره وی، بل ته وی یادې ته به سوره بقره وی، بل ته وی نوسۍ ته به سوره بقره وی، بله ورځ پکې د ده نمبري. نو ولا تستطيعها له بطله، په کم کور کې چې سوره بقره ویل کېږي، په هغه کور باندې جادوګر وسه هغه نه رسي. جادو مادو په دې باندې اثر نه کوي، بد نظري په دې باندې اثر نه کوي. او بیا خاص کر سورت بقره ده، خو یو 2 ځایونه پکې دي چې ډېر لوی اوچت دي. یو آیت کرسی چې هغه ډېر لوی د خیر او د برکت دی، او 2 پکې هغه آخري آیتونه نه دي. آمن الرسول بما
انزل الیه دا پکې بیا ډېر لوی هغه دی د خیر او د برکت دی. سوره بقره دې کې به 4 غټې مسلې بیانېږي. موږ او تاسو به پوهیئ چې هغه د دین اصول دي. یو د الله تعالی توحید، هلکه الله واحد لا شریک ګڼئ. داسې وایې الله سره په ذات کې هم څوک نشته دی شریک، الله سره په صفاتو کې هم شریک څوک نشته، او د الله سره په عبادت کې هم څوک شریک هغه نشته. یو دی توحید د الله، دا بنیادی مسله ده، په دې به زوري 100 پیرې به دا دعوت تاسو ته ذکر کی. دویمه مسله به رسالت د جناب محمد رسول الله. دا ګورې بنیادی مسله ده چې دا اومنې چې واقعي رسول حضرت محمد د الله رسول دی. بیا مشکلات ختم شو. خو چې دونه اومنې چې دا رسول الله دی، بیا به د هغه هره خبرې نظارېږي. نو توحید، رسالت او جهاد فی سبیل الله، دا تاسو چې دې صورت کې کمې مسلې به ووایې، د دې مسلو د نافذ کولو دپاره کافر به ستاسو خلاف کوي، ډانګونه واپسې راوالی او دغه ورسره وکړي جهاد. نو درېیمه مسله به جهاد فی سبیل الله. څلورمه مسله به انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې خپل مال لګول. هلکه چېرته موقع راغله، مدرسې مسله ده، د کتابونو مسله ده، د جهاد مسله ده، د وسلې اغشتو مسله ده، د جومات د جوړولو مسله ده. انفاق فی سبیل الله، د الله په لار کې خرچ کوي. دا 4 مسلې به بنیادی وي: توحید، رسالت، جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله. دې منځ کې به پکې یو 2 خبرې ذکر شي نورې. امور انتظامیه، هغه کارونه چې په هغې سره زمونږ او ستاسو اتفاق راځي، بې اتفاقي ختمیږي، انتظام هم درست کیږي. دا مسلې به وي. بعضې مسلې به راشي امور مصلحه، داسې کارونه چې هغه مونږ وکړو نو هغه دونه برکت والا دي چې الله به زمونږ اصلاح وکړي. هلکه حجونو ته ځئ، وده کېږي ما حج له ځئ، عمرو له ځئ، روژې نیسئ. دا اعمال څه دي؟ دا به ستاسو دغه وکړي، اصلاح به وکړي. دا مسلې به بیانېږي. خو د سر نه مخکې تاسو ته دا وایي چې کله قرآن مجید راغی، په مدینه منوره کې قرآن مجید نازلېدل شروع شو، رسول پاک بیان شروع کو، خلق 3 پارټې شو. یو متقیان، خالص مومنان، ظاهرا و باطنا، په زړه کې مومن، په ظاهر کې مومن. بس د رسول پاک خبره او دوی وی په سر او سترګو، په سر او سترګو. دا ځینې خلک داسې کوي، دا سترګو له ګوتې، د دې سترګو دا مطلب نه دی، دا چپول مطلب نه دی، د دې دا مطلب چې په سر او سترګو. مطلب دا دی چې الله څه وایي او رسول پاک څه وایي، په سر او سترګو. بس وینا ومنل. خیال دی. نو یو دا دغه د متقیان، الله به د هغې مونږ ته صفتونه بیان کړي او بیا به راته د هغې انجام بیان کړي. دویمه ډله دا وه چې هغه خالص کافرانو، ښکارم کافر او زړه کې هم کافر، لکه ابوجهل او دا نور، د هغې بیان به وشي مختصر. درېیمه یو ډله ده خطرناکه چې هغه د منافقانو وه. په ظاهر کې به یې کلمه ویله، خو دننه زړه کې د مسلمانانو او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم غټ دشمنانو. د دې 3 فرقو بیان به وشي خیره سره. نو بیا به خپلې مسلې بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله ښه پوهېږي په خپل مقصد په معنو د دې ټکو. دې ته حروف مقطعات وایي. عبدالله ابن عباس، حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، لوی علماء دا رایه ده چې دا حروف مقطعات دي، دا الله یو راز دی،
د رسول پاک او د الله سره خپلو کې یو راز دی. پیغمبر هم پې پوهېږي، الله هم پوهېږي، لیکن موږ نه پوهېږو او نه موږ ته الله ویلی دی چې ځان پوه کړې. نو موږ به وایو الله ډېر ښه پوهېږي په خپل دغه دی، په خپل مراد، په مقصد د دې ټکو. علما دې نه یو بله مسله ثابتوي. قرآن مجید چې تا په ترجمه نی ویلې او تاسو د قرآن تلاوت کوئ، د دې اجر او ثواب شته که نشته احمده؟ قرآن مجید دې تفسیر نه دی ویلی، ترجمه دې نه ده ویلې، او لکه زمونږ په شان تلاوت کوو، په دې تلاوت کې صرف په تلاوت کې اجر او ثواب شته که نشته؟ الف لام میم نه معلومیږي چې او. عبدالله بن مسعود صاحب څه وایي؟ رسول پاک وایي چې د قرآن مجید په یو حرف ویلو باندې د څو نیکو ثواب دی؟ د لسو. یو سړی د قرآن یو ټکی وایي، یو حرف، نو د یو حرف په ویلو باندې څه دی؟ د لسو نیکو ثواب دی. نو هلته وایي لا اقول الف لام میم حرف، زه دا نه ویم چې الف لام میم دا یو حرف دی، نه، لا الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف ځان لټکې دی، لام ځان لټکې دی، میم. نو چې ته وایې الف لام میم، نو څو نیکۍ درته میلاو شوي؟ دیر شو. رښتیا وایې د الف لام میم په معنا پوهېږې؟ په معنی نه پوهېږي او الله تعالی څو دغه درکوي. معلومه شوه دا خبره چې قرآن مجید دی که په ترجمه ویلي خو نور علی نور دی، بیا خو ډېر ثواب دی، خو که دې نی ویلي او ساده تلاوت کې هم الله اجر ورکوي. نو الله ښه پوهېږي په خپل مراد، په مقصد د دې ټکو. ذالک الکتابو، دا کتاب دی. ذالک مبتدا کې، الکتاب خبر کې. ذالک الکتابو، عمده کتاب دی. ټیک دی، دا نور بم کتابونه وي، خو هغه دونه کتابونه نه دي. که کتاب دی نو عمده دی. مدعلي خیال لري که نه؟ اوس محمد علي دی، پیژنې؟ او یو واته کاسې را ډکې کي، نو تاسو وایې که سړی دی خو همدا سړی دی. مطلب دا دی نور هم سړی دی خو پر انعام دی، که سړی دی نو دا دی. دقسې ذالک الکتاب، ولکه که د کتاب د ویلو شوقیې او د مطالعې شوقیې، نو کتاب عمده دی. ذالک الکتاب، عمده کتاب دی. هلکه عمده کتاب دی، لوی. دا نور کتابونه دونه لوی نه دي. ولې؟ لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک په دې کې. لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک. فیه په دې کې، دومره عظیم کتاب چې په دې کې معمولی نه معمولی شک نشته. شک کوونکي به یې ریاضه، خو شک پکې نشته. ځکه تاسو چې یو شي کې شک کوئ، یا په هغه خبره کې نقصان، ځکه خلک شک کوي، یا د دې ماما په خپله چې دی نو په فهم کې نقصان. نن قرآن کې نقصان نشته که یو سړی شک کوي یا به خبر نی، هغې فهم کې به د هغه کمزوري وي. نو لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک. فیه په دې کې، د دې دا تلاوت نه دی، معانقه ده که نه؟ نو که داسې وایې ذالک الکتاب لا ریبه، دلته ودرېږئ، دا عمده کتاب دی. لا ریبه، نشته د هیڅ قسم شک په دې کې. او بیا د دې ځای نه تلاوت شروع کې، فیه هدن، او په دې کتاب کې څه شی دی؟ هدایت دی. دا فیه رسو سره ولګوئ، هم صحیح ده. او که داسې ووایئ چې نه لا ریبه فیه، هم صحیح ده. نشته د هیڅ قسم شک فیه په دې کې. او هدن، دا هدایت کوونکی دی. للمتقین، د پاره د پرهیزګارانو، د پرهیزګارانو د تقوادارو د پاره دا څه د هدایت کوونکی دی. هلکه دا یو خبره واورئ نو بیا به مسله اسانه شي. هدایت څه ته وایي؟
هدایت د هدایت دوه معنی دي. یو معنا ده لاره ښودل، یو معنا ده لاره ښودل. پاس اډه کې د نه څوک تپوس وکړي چې ماما جومات چېرته دی، ته ورته وایې په دې پوړو کوش او داسې ځه او هلته به راتاو شي. دا لاره ښودل دي. چاته دې لاره وښودله مدلي دا ضرور نه دی چې دې اوس ور ورسي. تا ورته په دې پوړی کوش هغه کیدای شي په انګړ باندې بار وځي. یو دا دی. یو دی هدایت، ایصال الی المطلوب، مقصد ته رسول. جومات چرته دی د لاس نه ونیسئ چې راځه، را روانې کړي او را روانې کړي او په دې دروازې را دننه کړي چې دا دی. دا اوس ګوره مقصد ته رسول دی. دلته د هدایت معنا راهنمایي نه ده، مقصد ته رسول. هغه هدایت چې ذریعه د نجات ګرځي نو هغه دا قرآن هدایت دی او ذریعه د نجات دی، خو د هر چا دپاره نه دی. للمتقین دپاره د چا دی؟ د متقیانو. ابو جهل دپاره ذریعه د نجات نه دی، بل دپاره ذریعه د نجات نه دی. نو هدن دا قرآن مجید دا هدایت کوونکی دی للمتقین دپاره د متقیانو. تقوا ځان بچ کولی، ځان بچ کول. د تقوا درې درجې دي. یو هغه تقوا ده چې التقوا من الشرک، ځان ساتل د شرک نه. دا خو ډېر ضرور دی، دا خو په هر مسلمان لازم دی. دویم دی التقوا عن المعاصی، ځان ساتل د ګناهونو د نافرمانۍ نه. دا د دې عامو مسلمانانو کار دی، عامو مسلمانانو کار دی ځان ساتل او بچ کول د ګناهونو نه. یو درېیمه درجه د تقوا ده ځان ساتل د هر هغه څیز نه چې هغه تا مشغوله کوي عن ذکر الله، د الله د ذکر نه، د الله د دین نه. دا لویه درجه ده. دا موږ چې وایو پلانې بزرګ دی، پلانې پیر دی، هغه دې درجې ته رسېدلي چې هغه بس هر وخت کې د الله د دین خبرې او د تقوا او د پرهیزګارۍ خبرې او د قرآن او د آخرت خبرې، هغه سره که نورې خبرې کوي وایي پس ته ما د دین نه مشغوله کې. نو د درېیمه درجه د تقوا دا ده ځان بچ کول د هر هغه خبرې نه، د هر هغه څیز نه چې هغه تا مشغوله کوي د الله د دین نه. یو ځل حضرت عمر پوهېده خو خلک پوهوي. حضرت عمر په دې مسله پوهېده خو خلک پوهوي. ډله لویه ناسته د جماعت. حضرت عمر د یو سړي نه تپوس کوي تقوا څه ته وایي، مفهوم د تقوا څه دی؟ هغه ورته وایي حضرت چېرته په داسې لاره کې تلې چې په هغې کې ازغي وي. وایي او وایي چې په هغه لاره ځې چې ازغي پکې نو څنګه ځې؟ وایي دقسې ځم چې دا طرف جامې م راغونډې کړي چې چېرته دلته وننښلم، دې طرف ته مې جامې راغونډې کړي چېرته دې پورې وننښلم او روان یم. زموږ د پاس غر کې یو ځای راځي داسې چې ته پاس وځو نو یو طرف ته هم د پلوسې دغه دي بوټی دی او بل طرف ته نو دا د پلوسې بوټی نه دی، د سره غالب سمې کونډې وي. نو چې پکې ځې نو خو که لږ دې اخوا دې خوا وکړنښلې. دقسې دوستانو خوش قسمته به یې چې داسې ژوند تېروه چې چېرته دلته ګناه راپورې وننښلي، دلته راپورې وننښلي، په کاروبار کې راپورې وننښلي، په دې بل ځای کې راپورې وننښلي، به دا تقوا ده. نو هدن دا قرآن مجید هدایت کوونکی دی للمتقین دپاره د پرهیزګارانو. هلکه پرهیزګاران څوک دي؟ الذین دا هغه خلک دي یؤمنون چې هغوی ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې، هغه څیزونه چې د ده د نظر نه او د ده د هر څه نه بار دي او تش رسول پاک د هغې بیان کړی دی او دوی په ایمان راوړي. غیب هغه څیزونو ته وایي چې په حواسو هم نه معلومیږي،
په عقل باندې هم نه معلومیږي، حواسو په سترګو، په غوږونو، په ژبه، په سونګو، په لاس ورلو نه معلومیږي. خو تا ته قرآن مجید ویلی دی او تا ته رسول پاک ویلی دی او تاسو ویلی دی آمنا وصدقنا، بالکل زما په دې ایمان هم دی او د رسول پاک په دغه باندې مې تصدیق هم دی. لکه د الله مسلې، الله اوس الله موږ نه دی لیدلی لیکن زموږ په ایمان دی. د الله صفتونه په دې زموږ ایمان دی. باس بعد الموت دا موږ نه دی لیدلی، خو چونکې رسول پاک راته ویلی دی او زموږ په رسول پاک باندې اعتماد دی، زموږ په ایمان دی. دارنګې عذاب قبر، دارنګې میدان حشر، پل صراط، ورې دا غیب څیزونه دي، نه په حواسو معلومیږي موږ ته، نه په عقل معلومیږي. خو ما وی صرف په قرآن مجید او په رسول الله زموږ اعتماد دی، هغوی راته ویلي دي موږ پې دغه کېږي. نو یؤمنون هغوی ایمان راوړي بالغیب په هغه خبرو چې هغه زموږ او ستاسو نه څه وي، غایب. دا خو د ایمان مسله شوه. ویقیمون الصلاة او هغوی ادرئ منځ. په اعمالو کې دا دو عملونه ذکر کوي. ویقیمون الصلاة او هغوی قایموي منځ. منځ ادرئ، یو د منځ کول دي، دا څه کمال نه دی. د منځ ادرول دی ته وایي د مانځه هره پرزه باندې تا ځان پوی کړی دی، او چې په مانځه ودرېږې د هغه هرې پرزې خیال ساتي. دا پکې سنت دي، دا پکې واجب دي، دا پکې فرض دي، دا پکې مستحب دي. هرې پرزې ځان له خیال ساتل. او بیا خاص کر د رکوع خیال، د قومي خیال، د سجدې خیال، د جلسې چې هغه دوو منځغه کې خیال. او داسې سبق نه دی سبق چې دا ټیک کوم وایي چې د دې خیالي. ویقیمون الصلاة او هغوی ادرئ منځ. ومما او د هغې مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی دوی له ینفقون خرج کوي. د الله په لار کې د الله د رضا دپاره څه کوي؟ خرج کوي. والذین او متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې هغوی ایمان راوړي بما په هغه کتاب انزل الیکا چې هغه رالیږلی شوی دی تا ته. کم کتاب قرآن مجید چې تا ته رالیږلی شوی دی په هغې ایماني. وما او په هغه کتابونو انزل من قبلکا چې هغه رالیږلی شوي دي مخکې ستانه. ایمان هم شته، د مونځ اهتمام هم شته، د انفاق فی سبیل الله هم، او په تمامو کتابونو باندې ایمان. خو هلکه آخر کې ورسره یو وی په ورځ د قیامت هم ایمان دی. وبالآخرت او په ورځ د آخرت هم یوقنون هغوی یقین کوي. دا عقیده د آخرت نه دی، دا په انسان کې انقلاب پیدا کوي. دا متقیان دی او د دې متقیانو دپاره قرآن مجید داسې هدایت کوونکی دی چې هغه هدایت ذریعه د څه ګرځي؟ د نجات. هلکه د دې خلکو نتیجه اولئک دغه خلک چې دي علی هدن دوی په سمه لار دي، په سمه لار دي. خو دا سمه لار دوی ته د کوم ځای نه میلاو شوې ده؟ من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. و اولئک او دقه خلک، دا نور نه، دقه خلک چې دي هم المفلحون هم هغوی کامیاب دي. الله دې موږ دنیا آخرت کې کامیاب کړي. الله دې زموږ دپاره د دنیا او د آخرت سعادت نصیب وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. دعا وکړه یا الله ته زموږ د رضا شي. یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي. ربه تمام مشکلات د دنیا او د آخرت په زموږ حل کړي. ربه د خپلو رحمتونو دروازې په موږ کولاو کړي. ربه د خپلو رحمتونو دروازې په موږ کولاو کړي. رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې. د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکړي. د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث عمره و صحیح پوی کې. خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي. الله دوی له د دې راتلو، د دې کېناستو،
د دې قربانۍ اجر په دنیا کې هم ورکړي، په آخرت کې هم ورکړي. سره زمونږ نه الله په خپلو بچو خوشحاله کړي، په خپل حلال کاروبار باندې الله خوشحاله کړي. الله ورته په خپل حلال کاروبار کې خیر، برکت، د زړه سکون، اطمینان نصیب وګرځوي. سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران یې رب ورته شفا کامله عاجله ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. زموږ ریاض حاجي صاحب هم لږ بیمار دی، دوی ته دعا وکړي چې الله صحت یې عاجله کامله ورکړي. وصلی الله